د اعتکاف ټیم چې دی هغه شلمه روزه چې لمر نه وي پرېوتلی راسه مسجد لره د اعتکاف نیت وکړه دغه 10 ورځې بیا ته په مسجد کې یې بغیر د ضرورته د مسجد ته د وتلو اجازه هم نشته او بله خبره دا ده چې ټیک د صرف د اوداسه دپاره ولاړې صرف د یو غسل دپاره باتروم دپاره ولاړې اجازه شته او که ته علیحده ولاړې د ګرمۍ د وجې د غسل کوئ نو ستا اعتکاف مات شو ډېر اسانه ډېر اوس ولاړې مطلب ډوډۍ دې وخوړه د مسجد تر سین ووتلې هلته علیحده د لاسو پرېنځلو ځای لاسونه پرېنځل ستا اعتکاف مات شو اعتکاف ډېر ګران کار دی اسانه نه دی خو تی کوشش وکئ حضرت شیخ صاحب رحمه الله فرمایي د اعتکاف مقصد دا دی چې ربه ستا دربار له راغلی یم ستا در له راغلی یم د در په چوکاټ کې درته پروت یم ما به ماپیې نو ستاسو څه فکر دی چې کله الله پاک په دربار کې سړی پرېوسي سر ولګوي کښېني الله یې نه ماپوي والله ماپوي او بیا په دې کې ډېره لویه خبره دا د عزیزانو دا اعتکاف د تنهایي ډېر غټ سبق دی تنهایي نه ده ټول ژوند کې چې انسان د ځانه انسان جوړوي تنهایي د اختیار کې دا زموږ مشایخ اولیاء بزرګان دا ولې دا اوس چیرې چې زیارتونه دي دا سپېره غره لره تللي محمد رسول الله مبارک په غرو کې شپې کولې هلته د الله سره ډېر ښه تعلق جوړېږي په ډېري کې نه جوړېږي صحیح سلو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام اعتکاف کوئ خامخا یې کوئ او په دې کې دا خبره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم سړی په اعتکاف کې کښېني په بهر کې یو سړی ولاړی د یو مریض پوښتنه یې وکړه ته خې نشې کولی یو سړی ولاړی د جنازې لمونځ یې وکړي ته خې نشې کولی یو سړی ولاړی جهاد لره ته په اعتکاف کې یو سړی ولاړی د یو غریب یو یتیم خدمت یې وکړي پسې روزه کې ولاړی دغسې مثلا ولاړی په مدرسه کې سبق وایي هغه ته الله څو اجرونه ورکوي تا ته الله پاک په خپل مسجد کې درکوي تا ته دا ثوابونه په خپل مسجد کې درکوي او د اعتکاف یو شرط دا دی په داسې مسجد کې باید چې هغه مسجد 5 وخته اذان لمونځ وایي امام لري دا د روډو چې کوم مسجدان دي دا خو دغسې د لمونځو ځایونه دي هلته نه هغه مسجد چې هغه شرعي مسجد دی او په هغه کې جومات یې اذان یې امام بیا اعتکاف وکړي اوس که یو متکف دی هغه ډوډۍ ترتیب یې نه برابرېږي پروا نه لري کور ته ولاړ شه خپله ډوډۍ راوړه دا ستا ضرورت دی لکه یو سړی بیا د بیمار واشروم ته ځي نو اوس واشروم لرې دی ګرڅه سارا ده په سارا کې دا شی نشته نو خو تللی شي دا رقم که ته اوس وایې زه ځم هوټله د هوټله ډوډۍ راکړم لاړ شه مختصرې خبرې وکړه مختصرې از موږ خلکو مخان پیچلی نه څه کیسه ده په اعتکاف کې دی نه سلام وایي نه پوښتنه کوي حتی ته د اوداسه سره روان یې په دې لارې کې د چا سره لاوال اوس ښه یې په خیر یې درېږه مه علیحده به دې خبرو ته درېږې نه صحیح شو کنې ما درته ویلې اعتکاف چې ته خالي د مسجد ووتې لاسونه دې پرېنځل هم د اعتکاف لاړې اوس په غسلخانه کې تا غسل وکړئ ژر جامې په تن که په دغه تولیه به ځان نه وچوې ځکه دا ځان وچېده دا اضافي شی دی کنې ستا اعتکاف خرابېږي صحیح شو او بله غټه خبره دا ده چې تاسو په اعتکاف کې موبایل به در سره ګرځئ که د الله کور لر راځې الله مناویې د الله سره تعلق و یاري جوړوې موبایل مه راوړه قرآن تلاوت کوه ذکر کوه فکر کوه والله داسې خوند کوي موږ بیا اوس ویلې ول چې سر مې خلاص و په خبره هغه بیا ټیم را باندې ختم شوی چې په خبره مې سر خلاص و بیا ټیم را باندې ختم شو نو اوس له د ځوانانو ته وایم ودونه نه یي بچیان نه یي بس ښه خدای پاک وخت در کړی راسه مسجد لره او بیا په دې کې دا خبره د عزیزانو چې تر موږ زنانې ډېرې ټینګې دي په دا اعتکاف کې په عبادت کې ګر سره ټینګې دي په عبادت کې ګر سره ټینګې دي که زنانه راولاړې چې په خپل کور کې اعتکاف کې کښېني د زنانو اعتکاف هم سنت دی بیا عایشه صدیقه فرمایي وایي د پیغمبر علیه السلام د وفاته بعد هم موږ ټول بیبیګانې په اعتکاف کې کښېنستو بس په اعتکاف کې دی راولاړ شي اوس د هر چا په کور کې نو ډېرې کمرې نه وي یوه داسې کمره ده چې هلته اجاڼۍ لمونځ کوي بس هلته خپل منځونه کوه منځونه کوه تلاوتونه کوه که چیرې د دیګ سړی نه لري د هلته خپل دیګ پخوه خپل یو ترکارۍ پخوه خپل ته د خدمت اجازه شته په دا خپله کمره کې اعتکاف کې کښېنه خدای د خاوند دسې اجازه واخله
چې خاوند اجازه درکړه بیا په هغې کې که ذکر کوې که فکر کوې که تلاوت کوې که سبحان الله وایې که الحمدلله وایې که الله اکبر وایې چې هر شی وایې. ګورې پرون یوه جاڼۍ میسیج و ویلی چې دا قرآن پاک موږ وایو په بسم الله یې وایي نور مې نه دی زده. مالیه داسې مه کوئ. د یوه کې قرآن پاک یې چا ته ووایه زوی ورور ته ورته قل هو الله شریف را پیدا کړه چې در پیدا یې کړله بس قل هو الله راواړه ورته ګوره وایه. نو څه ضرورت دی چې ورکې اړی بس قل هو الله ته ګوره یو وار یې وایه 100 وار یې وایه 200 وار یې وایه 1000 وار یې وایه چې څومره ویلی سي دعاوې کوې هېڅ یو مشکل نشته. حتی د خاوند دپاره په دا خپله کمره کې کپړې ور استري کولی سي کپړې سلایي کولی سي. مطلب دونه مشکل کار نه دی خو چونکې موږ ډېر مشکل کړی دی بس نو بیا ښځه خبرې نه کوي د چا سره نه ګایي مجلس کولی سي څوک ستا پوښتنې لر رالی څوک حلوال در سره کوي هېڅ پروا نه لري. په صرف دا د یو کمره منتخبه کا په هغه کمره کې کښېنه بیا به ستا دپاره مشکل چې دی هغه نه وي. او په دې کې بیا لویه خبره دا د عزیزانو چې په اعتکاف کې سړی باید چې عبس کار ونه کړي. عبس ته معنا بې ځایه مجلس بې ځایه ګپه بې ځایه د طالبۍ خواجه به ژوند دی. طالبۍ ژوند نه طالبۍ داسې د لټۍ ژوند دي چې بالا نه جوړېږي. نو هغه څه طالبانو په اعتکاف کې کښېنستلي ستۍ خو دلته کور خراب دی چې دا ټول شان ملایانو ته ورسپارلي دي. ګورې د مړي غسل هم پر مولوي صاحب دی وچېده یې هم پر مولوي صاحب دی کفن یې هم پر مولوي صاحب دی کاپور ورلګول دا هم پر مولوي صاحب دی جنازه ورکول هم پر مولوي صاحب دی د جنازې بعد چې دغه یو نیم سل دعاوې کوي هغه هم پر مولوي صاحب دی. یار خو ته هر شي د سترګو خپل کار دی د غوږو خپل کار دی د لاسو خپل کار دی. ته ولې د ملایانو سره داسې ظلم مه کوئ ناجایزه مه کوئ ناجایزه مه کوئ. نو دا مسجد کې چې کوم محلې والا دي پر هغو باندې ضروري ده چې یو سړی په اعتکاف کې کښېني چې هر څوک کښېنستی د ټولې محلې والا غاړې خلاصې شوې. که یو څوک نه کښېنستی محلې والا غاړې بندې دي. اوس نو خامخا مولوي صاحب طالب پیدا کوي خامخا به طالب پیدا کوي هغه به کښېنوي. نو طالب د اعتکاف سره څه کار دی؟ مسجد هم جارو کوي منځونه هم ورکوي اذان هم کوي ګیټ هم خلاصوي. نو هغه یې څنګه وکړي؟ تاسو خپله کښېنوئ ثوابونه هم لري اجرونه هم لري. نو طالبان یو ځای په اعتکاف کې ناست چې اعتکاف کې ناست نو ستۍ د لاسه ناست دی خو موږ د خدای دپاره ناست نو قرار دا دی. او نور یاران بیا په بل مسجد کې په اعتکاف کې ناست او بس قرار ماخستان چې تی ولاړه سپېده بس واست ادی به ولاړ سئ کلام بیا را روان کړو هغه لرې مسجد ته راله ته به در سره خپله ګپه کوله پیشتنې سیم صدقې مخکې به راغلو. صحیح نو اعتکاف ښه خوند کوي سړی یې وکړي خو طالبان موږ په زوره کښېنوي خامخا به کښېني. په روژ کال کابل کاژما مسجد کې یو سړی هم نه ناست یو طالب هغه ته مال یار ته خدمت کوه نور که مالې والا کښېنست ښه خبره ده که نه غاړې د دوی په بندې دي کښېنئ هر ځای چې هر ځای چې خوا کښېني بچیان مه راولئ بچیان به نه وي پکې. صحیح سلو. نو یوه خبره مې د صلات تسبیح درته وکړله بله خبره مې د استادانو درته وکړله درېیمه خبره مې د اعتکاف درته وکړله نورې خبرې نشته. بس الله پاک دې موږ ته ټول ته توفیق راکړي چې دا روزه دی راباندې تېره سي الله راڅخه راضي سي الله نه راسه ناراضه کېږي. الله پاک دې موږ توفیق راکړي چې موږ داسې عبادت وکړو چې الله په راضي کېږي. صحیح ګورئ